پښتنو زلمو نن در سره د غنی بابا یو نایاب نظم شریکوم. د نظم عنوان دی زړه چاو دی. دا نظم د هغوی په لټون کې نشته. غنی بابا به ډیر لیکل کول او ډیر نظمونه د سیدی چې د هغه په کتاب کې نه میلاویږي، خو د خلکو سره میلاو شي. و یو ځل دغه نه هغه رجسټر ورک شوی او چاته پټ کړی نو ډیر پریشان و یاره خبره داسې ده چې زه خو په دې رجسټر کې هر څه لیکم. مطلب دا د چې سمې زړه له راځي، سمې د زړه کیفیتي، نو خبره داسې ده چې ګډې وډې پکې لیکم، غول غوشان پکې لیکم. نو خبره داسې ده چې دا نظم چې کم دی نو دا ډیر د احساس او د درد نه ډک دی، او زه هیلهمن یم چې تاسو هم دغه احساس او دغه درد محسوس کړئ. ستا زړګی اوچ و پښتونه، ستا زړګی اوچ و پښتونه، زړه مې چاو دی د لتانه. خوی خصلت ته د غلام، نشه زیاته د باچانه. کله سیک پتا سوریږي، مغلې د بابا کیږي، بیا پتا په جوتو کیږي، بحشته لکوه دامنه. عقل پس زړه د ناپاکه، لاس ته ستړی خوله چالاکه. لاس ته ستړی د سکولو نه، س انوینشن س ډیسکوري دا درد کې نشته. لاس ته ستړی خو بس د خبرې کې نو دغه د گفتار غازی او د کردار غازی نه. ستا تاریخ د عبرتناکه، چر اخلاص نه د خزانه. خپل خیرخوا ته لاس په بڑا او سرسری ته زر کړي ډډه. معامله دی ګډه وډه، خیل خانه دی بے نشانه. تا ټوکړي ټوکړي خوشحال کو، در بدر دی جمال کو، خو امان دی پس حال کو، بے وطنه سرگردانه. په ډیران ناس خوشاله، د ګونګټ سوټو کې جاله. بے هنره بے کماله، په هنر ضرور پیخمانه. ستا زړګی اوچ و پښتونه، زړه مې چاو دی د لتانه.